السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ او جوړ بوئ. موږ او تاسې به په نننۍ درس کې له مثلثاتي مطابقتونو سره اشنا شو چې د مثلثاتو دریم فصل دی. مخکې د دې چې مثلثاتي مطابقتونه وپېژندو په ریاضیاتو کې باید موږ او تاسې مساوات وپېژندو. په ریاضیاتو کې مساوات په دوه ډوله دي چې یوې معادله ده او بلې مطابقتونه دي. معادله په دې ډول تعریفوو چې هغه مساوات دي چې په خاص قیمتونو باندې دواړه خواهی مساوي شي، لیکن مطابقتونه هغه مساوات دي چې په تمامو قیمتونو باندې دواړه خواهی مساوي شي. مثالونو ته دقت وکړئ. که چیرې ولرو چې 2x مساوي کیږي ل 8 سره، یوازینی قیمت د x 4 ده چې په دې سره دواړه خواوې مساوي کیږي. یعنی که چیرې د x پر ځای 4 ولیکو، 2 ضرب 4 مساوي 8 سره ولیکو، 2 4 8 کیږي، مساوي وشي ل 8 سره. یا که چیرې ولرو چې 3x مساوي کیږي ل 9 سره، x په ځای یوازینی قیمت 3 ده چې دواړه خواوې مساوي. که چیرې د x په ځای 3 وضع کو، 3 ضرب 3 مساوي کیږي ل 9 سره، 3 3 9 کیږي، مساوي وشي ل 9 سره. نو موږ وایو چې معادله هغه مساوات دي په ریاضیاتو کې چې په خاصو قیمتونو باندې دواړه خواوې مساوي کوي، خو لیکن مطابقتونه هغه مساوات دي چې په تمامو قیمتونو باندې دواړه خواوې مساوي کوي. که چیرې یو مطابقت ولیکو a مثبت b کل مربع، a مثبت b کل مربع مساوي کیږي a مربع مثبت b مربع a مربع مثبت 2ab مثبت b مربع. په دې ډول که چیرې a ته قیمت ورکړو 1 او b ته قیمت ورکړو 2، یعنی د a پر ځای 1 وضع کو، د b پر ځای 2 وضع کو، 1 مثبت 2 کل مربع به مساوي شي 1 مربع مثبت 2 ضرب 1 ضرب 2 مثبت 2 مربع. 1 مثبت 2 3 کېږي، 3 مربع مساوي کېږي 1 مربع 1 2 1 2 کېږي، 2 ضرب 2 ل 4 سره مساوي کېږي، مثبت 2 چې صدا کو هم ل 4 سره مساوي کېږي، 3 که صدا کو 9 کېږي، 4 مثبت 4 8 کېږي، 8 مثبت 1 9 کېږي. او که چیرې اوس a ته موږ تاسې فرض کا 0 قیمت ورکو، b ته مو 4 قیمت ورکو، بیا هم دواړه خواوې مساوي کیږي ځکه دا مطابقت ده. په مطابقت کې په تمامو قیمتونو باندې دواړه خواوې مساوي کیږي. فرض کا وضع کوو یې 0 مثبت 4، د a پر ځای مو 0 وضع کو، د b پر ځای مو 4 وضع کو، کل مربع 0 مربع مثبت 2 ضرب 0 ضرب 4 مثبت 4 مربع. 0 مثبت 4 4 کېږي، 4 که صدا کو مساوي کېږي 14 سره، 4 ضرب 4 14 کېږي، 0 که مربع کو 0 کېږي، 2 ضرب 0 0 کېږي، 0 ضرب 4 بیا هم ل 0 سره مساوي کېږي، 4 چې صدا کو مساوي کېږي ل 14 سره، یعنی بیا هم دواړه خواوې سره مساوي شي. که نور قیمتونه ورکو بیا هم دواړه خواوې مساوي کیږي. په مثلثاتو کې په دې ډول تعریفوو، وایو چې هغه مساوات دي چې د زاویې په تمامو قیمتونو باندې دواړه خواوې مساوي شي. که چیرې یو رابطه ولیکو په دې ډولو، وایو چې ساین مربع الفا مثبت کوساین مربع الفا مساوي کیږي ل 1 سره. که چیرې ساین ته فرض کا 10 درجې زاویه ورکو، کوساین ته 18 درجې زاویه ورکو، نو دواړه خواوې باید مساوي شي ځکه دغه مثلثاتي مطابقت رابطه ده. ساین د مربع 10 درجې مثبت کوساین مربع 18 درجې مساوي کیږي ل 1 سره. ساین د 10 مساوي کېږي 1 پر 2 سره، کل مربع مثبت کوساین د 18 مساوي کېږي 3 جذر 2 تقسیم 2 باندې، کل مربع مساوي ل 1 سره. که چیرې لومړی برخه یې صدا کو 1 پر 4 کېږي، مثبت دویم برخه یې که صدا کو
توان به په صورت کې لجزر سره اختصار شي مخرج کې دو توان کا چیرې صدا کو مساوي کېږي لڅلورو سره مساوي وشي لیاو سره څلور مشترک نسو صورتونه جمع کوو لڅلورو سره مساوي کېږي مساوي لیاو سره څلور تقسیم څلور یو کېږي مساوي بیا هم لیاو سره نو موږ وایو چې مثلثي مطابقتونه د زاویې په تمامو قیمتونو باندې چې دواړه خواوې مساوي شي که چیرې فرض کا ساین ته 45 درجه زاویه ورکو کوساین ته هم 45 درجه زاویه ورکو بیا هم باید دواړه خواوې مساوي شي ساین مربع 45 مثبت کوساین مربع 45 مساوي کېږي لیاو سره ساین د 45 2 تقسیم 2 کېږي کوساین هم په همدې ډول 2 تقسیم 2 کل مربع مساوي لیاو سره کېږي که چیرې صورت صدا کو توان لجزر سره اختصار کېږي مخرج کې څلور کېږي په همدې ډول دلته هم جزر لی توان سره اختصار کېږي صورت کې 2 په مخرج کې څلور مساوي کېږي لیاو سره مخرجونه مساوي دي مخرجو څخه یو مخرج صورتونه جمع کوو 2 لڅلور سره مساوي کېږي څلور تقسیم څلور لیاو سره مساوي کېږي بیا هم دواړه خواوې مساوي شولې رزو رابطو ته د مثلثي نسبتونو همدغه لومړی اساسي رابطه ثبوتو د دې رابطې په اساس باندې نوره رابطې لاسته راوړو دا چې څه ډول ثبوتېږي دقت کوئ ما مثلثي دایره رسم کړې ده په مثلثي دایره کې او د دایرې مرکز ده او نه تر بی پورې نقطه د کوساین د او نه تر ای پورې ساین یعنی ایکس محور او وای محور په دې معنا چې ساین الفا مساوي کېږي ساین الفا مساوي ده د او نه تر ای پورې فاصلې سره کوساین د الفا مساوي ده د او نه تر بی پورې دقت کوئ موږ لرو چې قیم زولو مربع مجموعه مساوي کېږي لیواتر سره د پیثاغورس د قاضي په اساس یعنی ساین مربع الفا مثبت کوساین مربع الفا مساوي کېږي لیواتر مربع سره د قیم زولو مربع مجموعه مساوي کېږي لیواتر مربع سره ساین مربع الفا مثبت کوساین مربع الفا به مساوي شي وتر مساوي ده لیاو سره یو مربع که چیرې صدا کو نو لیکلی شو چې ساین مربع الفا مثبت کوساین مربع الفا مساوي کېږي لیاو سره دا اساسي رابطه ده د دې رابطې په اساس کولی شو نور رابطې لاسته راوړو په دې ډول دقت کوئ همدغه رابطه یو ځلې په ساین باندې وشو یو رابطه به لاسته راشي که په کوساین وشو هم به رابطه لاسته راشي کولی شو ساین جلا کو کوساین او یو څخه جذر یو څخه هم یو رابطه لاسته راځي او کوساین جلا کو هم یو رابطه لاسته راځي په دې ډول دقت کوئ ساین مربع الفا مثبت کوساین مربع الفا مساوي کېږي لیاو سره که چیرې ساین جلا کو ساین مربع الفا به مساوي شي یو منفي کله چې یو مثلثي نسبت عدد یا متحول د مساواتو څخه اوړي علامه تغییر کی علامه مثبت ده منفي وشي یعنی منفي کوساین مربع الفا لاطرافو څخه جذر اخلو نو ساین الفا به مساوي شي ساین الفا به مساوي شي یو منفي کوساین مربع الفا
دای یوه رابطه شوه. ساین الفا مساوي کیږي یو منفي کوساین مربع الفا. که چیرې کوساین په همدې کې په خپل ځای پرېږدو په دې ډول دقت کوئ ساین مربع الفا مثبت کوساین مربع الفا مساوي کیږي لیو سره. ساین د مساواتو څخه واړو کوساین په خپل ځای باندې پرېږدو په دې ډول کوساین مربع الفا به مساوي شي یو منفي ساین مربع الفا. بیا هم له اطرافو څخه جذر اخلو. کله چې له اطرافو څخه جذر واخلو توان به له جذر سره اختصار شي د کوساین، نو موږ لیکو چې کوساین الفا یو منفي ساین مربع الفا جذر 2. دای دوهمه رابطه شوه. دای دوهمه رابطه شوه چې موږ د لومړنۍ رابطې څخه لاسته راوړه. لیکلی شو دقت کوئ چې ساین مربع الفا مثبت کوساین مربع الفا مساوي کیږي لیو سره. که چیرې موږ او تاسې په کوساین باندې وشو کوساین مربع الفا باندې نو وایو ساین تقسیم کوساین تنجان کیږي. ساین تقسیم کوساین تنجانت مربع الفا کیږي مثبت په خپل حال باندې کوساین تقسیم کوساین لیو سره مساوي کیږي. کوساین مربع الفا تقسیم کوساین مربع الفا لیو سره مساوي کیږي. مساوي یو تقسیم کوساین مربع الفا. یو کوساین مربع الفا مساوي کیږي سیکنډ مربع الفا سره. یعنی د دې پر ځای لیکو سیکنډ مربع الفا. سیکنډ مربع الفا. نو موږ او تاسې لیو سره مساوي کوو په دې ډول وایو سیکنډ مربع الفا منفي تنجانت مربع الفا مساوي لیو سره. دا دریمه رابطه شوله. راځو څلورمه رابطه لاسته راوړو. څلورمه رابطه په دې ډول دا ځلې په ساین باندې وشو. که چیرې په ساین باندې وشو ساین تقسیم ساین فرض که دلته مو ساین لیکله ده په دې ډول ساین مربع الفا مثبت کوساین مربع الفا مساوي لیو سره. که چیرې وویشو په ساین مربع الفا باندې ساین تقسیم ساین مساوي کیږي لساین لیو سره. مساوي کیږي لیو سره. کوساین تقسیم ساین کوتنجانت مربع کیږي. کوتنجانت مربع الفا کیږي مساوي بشي یو تقسیم ساین مربع. یو تقسیم ساین مربع الفا مساوي کیږي له کوسیکنډ مربع الفا سره. یعنی پر ځای لیکو کوسیکنډ مربع الفا. کوسیکنډ مربع الفا. کولی شو موږ او تاسې یو طرف واړو همدغه په دې ډولو کوسیکنډ مربع الفا منفي کوتنجانت مربع الفا مساوي کیږي لیو سره. دای څلورمه رابطه شوه چې د لومړۍ رابطې څخه مو لاسته راوړه. په دې ډول دقت کوئ لومړی موږ او تاسې ساین الفا ترې پیدا کړو. یوازې ساین الفا چې مساوي کیږي یو منفي کوساین مربع جذر 2. څه ډول مو دا پیدا کړو له دواړو خواو څخه مو جذر ونیو. لومړی مو ساین مربع الفا جلا کړل او بیا مو جذر ونیو.
په همدې ډول مو د کوساین الفا قیمت هم لاسته راوړو یا رابطه مو پیدا کړه. دریمه رابطه د سیکنډ مربع الفا منفي تنجان مربع الفا مساوي لیو سره. دا مو څه ډول راوړله؟ دواړه خوا په کوساین مربع الفا باندې وشلې. دریمه رابطه چې د کوسیکنډ مربع الفا منفي کوتنجان مربع الفا مساوي یو څخه عبارت ده. د دې لپاره مو دواړه خواوې په ساین مربع الفا باندې وویشلې. راځو موږ او تاسې زده کوو چې د ساین کوساین او تنجانت مخکوس چې د عبارت دی په تیرو درسو کې مې هم دا درته ذکر کړی و. په دې ډول وایو چې ساین الفا مساوي کېږي یو پر کوسیکنډ د الفا سره. که چیرې ساین ته یو مخرج ورکو طرف په ساتي کو نو لیکلی شو چې ساین الفا ضرب کوسیکنډ الفا مساوي کېږي لیو سره. په همدې ډول کوساین الفا مساوي کېږي یو پر سیکنډ د الفا سره. بیا هم که چیرې کوساین ته یو مخرج ورکو نو لیکلی شو کوساین الفا ضرب سیکنډ الفا مساوي کېږي لیو سره. دریمه رابطه د تنجان ده. په دې ډول ده وایو چې تنجان د الفا محکوس چې ده کوتنجان ده. کوتنجان د الفا نو مساوي کېږي تنجان د الفا ضرب کوتنجان د الفا لیو سره. دا په دې معنا که چیرې یو نسبت له خپل محکوس سره ضرب شي حاصل یو کېږي چې په تیرو درسونو کې مې هم یادونه درته کړې وه. د ساین محکوس څوک ده یا کوم مثلث نسبت ده؟ کوسیکنډ ده. د کوساین الفا محکوس چې دا له سیکنډ څخه عبارت ده. د تنجان له کوتنجان څخه عبارت ده. که چیرې کوم مثلث نسبت له خپل محکوس سره ضرب شي حاصل یو کېږي. که چیرې کوم مثلث نسبت له خپل محکوس سره ضرب شي نو حاصل مساوي کېږي لیو سره. بل مهمه خبره په دې کې رابطو کې یو د تنجان او بل د کوتنجان ده. موږ وایو چې ساین الفا تقسیم کوساین الفا مساوي کېږي له تنجانت الفا سره. که چیرې کوساین الفا تقسیم ساین الفا کو نو مساوي کېږي له کوتنجانت الفا سره. دا واړه رابطې 15 رابطې په مثلثي مطابقتونو کې بې نهایته مهمې دي. په دې باندې باید تاسې ځانونه پوه کړئ. یو بله مهمه خبره په مثلثي مطابقتونو کې باید تاسې په یاد ولرئ. موږ زده کړي وو چې دلته تنجانت مربع الفا مثبت یو مساوي کېږي له سیکنډ مربع الفا سره. دقت کوئ. که چیرې ولیکو کوساین مربع الفا مساوي کېږي یو تقسیم کوسیکنډ مربع الفا
یو تقسیم سیکنډ مربع الفا. د کوساین محفوظ چې ده له کوسیکنډ څخه عباره ده. د همدغې سیکنډ په ځای آیا موږ تاسې یو مثبت تنجان مربع لیکلی نه شو؟ دقت کوئ، په دې ډول لیکلی شو، وایو چې کوساین مربع الفا، کوساین مربع الفا مساوي کیږي یو تقسیم سیکنډ پر ځای لیکو یو مثبت تنجانت مربع الفا. په همدې ډول که ساین ته ولیکو ساین مربع الفا مساوي کیږي یو پر کوسیکنډ مربع الفا. نو مساوي بشي یو تقسیم کوسیکنډ مربع الفا مساوي کیږي یو مثبت کوتنجانت مربع، یو مثبت کوتنجانت مربع الفا، یو مثبت کوتنجانت مربع الفا. دا دوی رابطې په مثلثي مطابقتونو کې ډېرې مهمې دي. واړه رابطې تاسو در سره نوٹ کړئ او یاد کړئ. انشاءالله په راتلونکي درسونو کې به د ساین له جنسه شپږ واړه مثلثي نسبتونه پیدا کوو په ترتیب سره د کوساین له جنس، تانجان، کوتانجان سیکنډ او کوسیکنډ له جنسه. که چیرې تاسو همدغه رابطې په یاد وي په اسانۍ سره کولی شئ چې یو له بل جنسه مثلثي مطابقتونه پیدا کړئ. که چیرې دغه رابطې چې ما درته په نن کار وکړو تاسو یاد نه وي نو نشئ کولی چې یو له بل جنسه مثلثي مطابقتونه پیدا کړئ. لکه څه ډول چې ما درته وښودلو له یوې رابطې څخه مې همدغه رابطې درته پیدا کړئ. په ترتیب سره مې د ساین مفکوس درته ولیکلو او هغې څخه مې بیا د ساین او کوسیکنډ حاصل یعنې یو لاسته راوړو. په همدې ډول مخکې لاړم د تانجانت الفا له چا سره مساوي کېږي کوتانجانت الفا او د کوساین مربع سیکنډ ته مې تبدیل کړه له هغې څخه مې همدغه قیمت ولیکلو. دا دوی رابطې هم مهمې دي په یاد در سره ولرئ. تاسو مهرباني وکړئ یو کار وکړئ خپل ملګري او همصنفیان مو خبر کړئ تر څو هغوی هم وکولی شي له دې درسو څخه ګټه واخلي. ځکه وایي نیت څپه منزل آسان. که چیرې تاسو سادې کوئ صفا نیت ولرئ انشاءالله هر وخت به کامیاب وئ. هیڅ کله په هیڅ صورت کې به تاسو له ناکامۍ سره مخامخ نشئ. نو صفا نیت ګرځوئ خپل ملګري مو خبر کړئ تر څو هغوی هم وکولی شي له درسو څخه ګټه واخلي. که چیرې تاسو همدغه درس زده شوی نه وي یا له تیرو درسو سره سم بلد شوي نه وئ تاسو برنامه دوباره تکرار کړئ. یو برنامه 2 ځلې وګورئ، زده مو نه شوه 5 ځلې وګورئ، حتی 10 ځلې وګورئ، خو درس زده کړئ. همدغه درس چې تاسو زده کولو دا نورو ته ورسوئ تر څو هغوی له ستاسو زده کړې څخه ګټه واخلي. هر کله مو چې یو څه زده کړلو د بل په خیر کې وو تاسو هغه له هغې څخه مه سپموئ، هغې ته یې رسوئ تر څو هغوی هم وکولی شي ستاسو زده کړې څخه ګټه واخلي. انشاءالله په راتلونکي درس کې به یو له بل جنسه مثلثي نسبتونه پېژندو په ترتیب سره. خو دا رویتې د هغې دپاره ډېرې مهمې دي. دا در سره نوٹ کړئ او یاد کړئ. تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ.